اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس موضوع مو ده د محاطي دایرې د شعاع له مخې د یوې منظمې مزله مساحت پیدا کول. د دې لپاره به دغه څو خبرې په لومړیو کې په پام کې نیسو. اول دا چې ا د منظمې مزله مساحت راښایي، پی محیط راښایي، یعنی د ځلو شمیر دی، او آر د محاطي دایرې شعاع ده. ترسیم په شکل کې په دې ډول شوی دی او تاسې کولی شئ چې د محاطي دایرې مرکز د منظمې مزله د A او B رسونو سره نښلول شوی دی او دلته په خپله د عمودي خط چې کوم دی دا د محاطي دایرې شعاع ده او د A او B شکل چې مثلث دی د دې ارتفاع بلل کیږي. اوس دلته دا کوم شکل چې دی دا د منظمې مزله یوه ټوټه یوه برخه ده. د یوې زولې اړوند دغه مثلث جوړ شوی دی. دا چې دلته دا منظمه مزله شپږ زولي ده، په دې معنا چې دلته دې ته ورته شپږ مثلثونه جوړېدی شي. دا چې د یوه مثلث د مساحت فرمول په دې ډول دی چې قاعده ضرب ارتفاع تقسیم پر 2. نو د ټولې منظمې مزله مساحت چې پیدا کوو د یو مثلث مساحت به د منظمې مزله د ځلو په شمیر کې ضرب کوو. په دې طریقه سره کولی شو د یوې منظمې مزله مساحت د محاطي دایرې د شعاع له مخې پیدا کړو. نو دلته د یو مثلث مساحت که موږ مثال په A1 سره وښیو نو هغه دغسې کولی شو ولیکو چې AB قاعده یې ده ضرب ارتفاع R دی تقسیم پر 2. دا د یو مثلث مساحت شو. اوس که موږ د ټولې منظمې مزله مساحت پیدا کوو نو دغسې کولی شو ولیکو چې AB ضرب R تقسیم پر 2 ضرب N، یعنی د منظمې مزله د ځلو شمیر، ځکه چې د ځلو د شمیر په اندازه مثلثونه په همدې منظمې مزله کې رامنځته کیږي. دا چې د منظمې مزله محیط لپاره دغسې فرمول لیکلی شو چې AB ضرب N، دا په دې معنا چې د AB ځلې اوږدوالی ضرب د ځلو شمیر. په منظمه مزله کې خو ټولې ځلې یو شان وي، نو د یوې ځلې اوږدوالی که د ځلو په شمیر کې ضرب کړو نو په دې سره د منظمه مزله ټول محیط پیدا کولی شو. نو په دې فرمول کې د AB ضرب N پر ځای که P ولیکو نو دغسې کولی شو د منظمه مزله مساحت ولیکو چې P ضرب R تقسیم پر 2، یعنی د AB ضرب N پر ځای چې ولیکلی شو P، R مو په خپله ولیکو او مخرج کې مو 2 په خپله ولیکو. دغه شکل داسې هم لیکلی شو چې 1/2 P ضرب R. نو په دې فرمول سره کولی شو چې د یوې منظمې مزله مساحت پیدا کړو. فرض کوو چې د محاطي دایرې شعاع چې ده د محاطي دایرې شعاع 3 سانتي متر ده او د منظمې مزله د یوې ځلې اوږدوالی 2 سانتي متر دی. نو په داسې حالت کې به د منظمې مزله محیط اندازه څومره وي او مساحت اندازه به یې څومره وي. د محیط لپاره هم وویل چې د یوې ځلې اوږدوالی به د منظمې مزله د ځلو په شمیر کې ضربوو. د یوې ځلې اوږدوالی 2 سانتي متر دی،
نو دلته د زلو شمیر د منظم ځله چې دی 6 دی نو د یوې ځلې اوږدوالی به په 6 کې ضرب کړو داسې به ولیکو چې 6 ضرب 2 سانتي متر 6 ضرب 2 12 سانتي متر به د منظم ځله د محیط اندازه وي. اوس که چیرې مساحت پیدا کوو نو دلته به ولیکو چې 1/2 پی آر پی اندازه څو ده 12 سانتي متره 12 سانتي متر ضرب آر څو دی 3 سانتي متر ضرب 3 سانتي متر 12 ضرب 3 څو کېږي 18 1/2 خپل لیکو 1/2 ضرب 18 سانتي متر ضرب سانتي متر سانتي متر مربع نو ای به مساوي شي 18 که په 2 وویشل شي 18 کېږي واحد به سانتي متر مربع خپل راواخلو نو ویلی شو چې په دې حالاتو کې به د منظم مزله مساحت 18 سانتي متر مربع وي. ګران زده کوونکو درس همدومره بس وي تر بیا الله مو مل شه.